بادغیس د هیواد په لویدیځ کې یو له لرغونو ولایتونو څخه دی چې لسګونه تاریخي ابدې او لرغونې سیمې په خپل زړه کې ځای ورکړی دی. د بادغیس یو شمېر فرهنګي فعالان د تاریخي سیمو له ویجاړېدو او په دې ولایت کې د لرغونو اثرونو پر خپل زړه له کیندلو څخه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې له ډېرو کلونو را په دې خوا بادغیس د حکومت له بې مهرۍ سره مخ شوی دی. حدوداً 90% آثار و آبدات تاریخی در ولایت بادغیس ویران شده و نیاز جدی به بازسازی و اعمار مجدد داره. اشداً ضرورت هست برای حمایت از این آثار آبدات تاریخی که ما بتانیم با کمک امارات اسلامی و هر برنامه دیگری که برای ترمیم این آبدات تاریخی کار کنه داشته باشیم که اینا بتونه این آبدات تاریخی ما را حمایت کنن و هویت مردم را تثبیت کنن. د دې فرهنګي فعالانو په وینا د لرغونو اثرونو ساتنه د هیواد تاریخي هویت پیژندنه ده او کولی شي د درآمد ښه سرچینه هم واوسي. در دیدگاه کلان اقتصادی توریسم در عرصه بین المللی امروز یکی از سودهای بیپایان محسوب میشه. په همدې حال کې د بادغیس د اطلاعات او فرهنګ مشر وایي د تاریخي ابدو د بیا رغونې لپاره د اطلاعات او فرهنګ وزارت ته خپل وړاندیز شریک کړی دی. موږ په دې لنډو ورځو کې پیشنهاد لېږلی و بعضې ابدات چې هغه د تخریب سره مخ دي چې د هغو ترمیم راته وشي او امیدوار یو چې انشاءالله العزیز په نوي کال کې به هغه ته بودیجه تخصیص ورکول شي او ترمیم بشي. د بادغیس اطلاعات او فرهنګ د ادارې د شمیرنو پر بنسټ شاوخوا 50 تاریخي او لرغونې ابدې په دې اداره کې په ثبت رسیدلي او شاوخوا 30 تنه هم په روان کال کې د لرغونو اثرونو د غیر قانوني او پر خپل سر کیندلو په تړاو نیول شوي دي.